زه اوس دا مهال موجود یم د کاخیلو میلواټ ډیم په مقام باندې چېرته چې تاسو وینو د موږ په شا باندې اوبه ډېرې زیاتې دا باراني یو ډیم دی. دا د حکومت دلته کې د اوبو د سطح د وچتولو لپاره او د دلته کې کم د زراعت د وده ورکولو لپاره جوړ کړل شوی و، خو د بده مرغه دلته کې هغه کم د سهولت دغه د زراعتو د پر کم مقصد و هغه تر اوسه پورې حاصل شوی نه دی. بل طرف ته که وکتلی شي په دغه باراني ډیم کې اوبو سطح هم زیاته ده او دلته کې د کم چې د کبونو د نسل افزایش دی هغه هم کیدای شي. بل طرف ته دا د سیاح دپاره یو ډېر ښه پکنیک سپاټ دی. دلته کې خلک رودرومي او دلته کې کم خلک دلته کې ارسي پکنیک منوي او دلته کې د څه وخت پر ارسي خو بیا درومي، خو دلته کې مونږ کس و چې دغزو کې هیڅ سہولیات نشته رہی، نه تر اوسه پورې حکومتي سطح باندې دلته کې څه سہولیات فراهم کړی شوي دي چې دلته کوم سیار سي چې هغه په اسانۍ سره کینی او د خپل کم د مقصد د پکنیک د پر ارسي چې هغوی ته دلته کې اسانتیاوې وي. بل طرف ته که وکتلی شي د دغه دپاره کوم روډ دی هغه هم که چارئ دلته کې په تا کې مشکلات دي، خو دلته که حکومتي سطح باندې توجه ورکړلی شوله نو دا یو ډېر ښه پکنیک سپاټ جوړېدی شي، نه صرف د خلکو دپاره د ګټې ذریعه جوړېدی شي بلکې مقامي خلک هم د دغې نه فایده اخیستلی شي. ورسره د دغه باراني ډیم نه د زراعتو دپاره هم په دا کې کور اخیستلی شي او زراعتو ته وده ورکولی شي. ورسره د دلته کې که چیرې د کم د کبونو کم نسل دی هغه افزایش هم دلته کې کیدای شي او دا یو نه صرف دلته کې د خلک ته ګټه وچتولی شي بلکې کم مقامي خلک دي هغه هم دا نور کم مارکیټونه له غوله هم سپلای ته کولی شي. ذاکر افریدي، وحدت نیوز سره باړه ضلع خیبر.